ملګرو تاسو به اورېدلي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره یو منبر جوړ کړی و. په هغې باندې به خطبه کوله د جمعې په ورځ یا په عام ورځ کې چې به کله ضرورت پېښ شو د الله رسول به په دغه منبر باندې ودرېدو او صحابو ته به یې خطبه کوله. لیکن تاسو به دشته چې دا منبر نن سبا کوم ځای کې دی او د دې تاریخ څه دی. نو ملګرو د دې هر څه ابتدا هله وشوه کله چې صحابو هجرت وکړو مدینې ته او بیا نبي اسلام هم مدینې ته راغی. په دغه ټیم کې د الله رسول اراده وکړله چې په مدینه کې یو مسجد جوړ کړي. نن سبا چې مسجد نبوي په کوم ځمکه باندې جوړ دی دغه ځمکه د یو څو یتیمانانو وه. د نبي اسلام په حکم سره بعضې صحابو دا ځمکه واخیستله او په دې ځای باندې د مسجد نبوي د جوړولو آغاز وشو. په ابتدا کې دا مسجد ډېر وړوکی و، د دې په چت باندې د کجورو پاڼې پرتې وي او په دې کې به د الله رسول صحابو ته د دین تعلیمات ورکول. کله چې په مسجد نبوي کې کار کېدو او د دې لپاره کومې کجورې راوړلی شوې وي نو په دې کې د یوې کجورې تنه داسې و چې هغه اضافي پاتې شوه. هغه د مسجد نبوي په یو طرف کې پرته وه او چې کله به د الله رسول د خطبې کولو اراده وکړله نو په دغه تنه به کېناستو. په ابتدا کې صحابه کم وو، داسې ډېر تکلیف نه و. لیکن په اومه یا اتمه هجري کې چې کله صحابه سیوا شو او خلک په ډېر تعداد کې په اسلام کې داخل شو نو په دغه ټایم کې په مسجد نبوي کې ګڼ هم سیوا شوه. نو کله چې په مسجد نبوي کې ګڼه سیوا شوه په دغه ټایم کې د کجورو په دې تنه باندې ودرېدله خطبه کول د الله رسول ته دا ګران شو. نو په انصارو کې یوه زنانه وه هغه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې زما یو غلام دی هغه ترکاڼي کوي، زه به هغه ته ووایم چې تاسو دپاره به یو منبر جوړ کړي. د الله رسول په دې خبر باندې خوشحاله شو، هغوی ته د دې کار کولو اجازت ورکړو. ویل کېږي چې څو ورځې بعد دغه غلام یو منبر تیار کړو. دا منبر وړوکی ساده و، 3 پړوۍ وې پکې. وایي کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې کېناستو په 3مه پړوۍ باندې به کېناستو او قدمونه مبارک به یې په 2مې پړوۍ باندې پراته وو. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو اولنی خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړی شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر عاجز انسان و، هغه د عاجزۍ د وجې نه په دې اولنۍ پړوۍ باندې نه کېناستو بلکې د ادب د وجې نه په دې 2مې پړوۍ باندې به کېناستو او قدمونه به یې په دې 3مې پړوۍ باندې پراته وو. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د 2 کالو خلافت کولو نه بعد وفات شو نو 2م خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه مقرر شو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو عاجز انسان و، هغه به په 3مه پړوۍ باندې کېناستو، خپې به یې په ځمکه باندې ښکته پرتې وي. بیا چې کله عمر رضی الله عنه شهید شو نو 3م خلیفه عثمان بن عفان رضی الله عنه مقرر شو. نو عثمان رضی الله عنه هم په دغه 3مه پړوۍ باندې کېناستو، لکه دغه عمر رضی الله عنه په شان کار به یې کوو، خپې به یې ښکته په ځمکه باندې پرتې وي. 6 کاله د خلافت کولو نه بعد عثمان رضی الله عنه د خطبې د طریقه بدله کړه، په دې اولنۍ پړوۍ به کېناستو او قدمونه به یې په 2مې پړوۍ باندې پراته وو لکه څرنګه چې به د الله رسول کوله. په بعضو روایتو کې راځي چې عثمان رضی الله عنه 4مه او 5مه پړوۍ هم جوړه کړې وه. په 4مه پړوۍ باندې به هغه کېناستو او 5مې پړوۍ باندې به خپل قدمونه ایښودل. بیا چې کله خلافت معاویه رضی الله عنه ته حواله شو نو هغه د 3 پړوۍ په 9 پړو باندې بدل کړي، یعنې په منبر کې 9 پړوۍ شامل کړي. هغه ځوړ منبر په هغه ځای باندې پروت و لیکن دا باقي پړوۍ ورسره نور اضافي کړي او دا منبر تقریبا د 658 هجري پورې په دغه ځای باندې پروت و، په کوم ځای باندې چې د الله رسول ایښودی و. لیکن ویل کېږي چې په 658 هجري کې په مسجد نبوي کې اور ولګېدو یا څه بله څه حادثه وه چې د هغې له وجې نه دا منبر ضایع شو. ویل کېږي چې بیا عباسي خلفاو د دې په ځای باندې بل منبر جوړ کړو، هغه په دې ځای باندې کېښودو. لیکن بیا څه وخت بعد دوباره اور ولګېدو او دغه منبر په کې هم وسوځېدو په مسجد نبوي کې. لیکن په آخري ځل باندې په 998 هجري کې د سلطنت عثماني حکمران مراد ثالث یو منبر تیار کړو. د ډېر په ناشنا ډیزاین کې جوړ کړو، په دې باندې ډېرې خرچې وکړې او بیا د مدینې ته راولېږو او دغه منبر یې په هغه ځای باندې کېښودو په کوم باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی منبر ایښودی و او دا هغه منبر دی چې زموږ د دې زمانې پورې اوس هم په دغه ځای کې موجود دی. نو دا د الله د رسول د منبر هغه مختصر تاریخ و کوم چې موږ تاسو ته وړاندې کړو.